کارانو او ټولو معززو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له هر څه مخکې تاسو ټولو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې نن مو د امید رسنیزې شبکې په هیواد کې د معتبرو تحصیلي بنسټونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په پرانیست غونډه کې را سره برخه واخیسته. قدرمنو حاضرینو، څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، مطبوعات په نړۍ کې د څلورمې قوې په توګه پیژندل کیږي. رسنۍ دي چې یو هیواد له جغرافیایي، سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي اړخه نورې نړۍ ته ورپېژني. رسنۍ اوس مهال د بشري ژوند نه بېلېدونکې برخه ده او د انسانانو په ژوند یې مهم اغیز کړی دی. نن ورځ موږ دلته د یوه داسې مهم او برکتي ګام شاهدان یو چې د علم، مهارت او خدمت ترمنځ د اړیکې پیاوړتیا ته لار هواروي. او همداراز د خوښۍ ځای دا دی چې زموږ رسنیزه شبکه د هیواد له څو معتبرو تحصیلي بنسټونو سره د همکارۍ هوکړلیک لاسلیک کوي. هغه هوکړلیک چې موخه یوازې همکاري نه، بلکې د ځوان نسل د راتلونکي رغول او هوساینه ده. ګرانو حاضرینو، رسنۍ او تحصیلي بنسټونه که څه هم جلا مسؤلیتونه لري، خو ګډ هدف یې د سالم، با ایمانه او پر ځان بسیا ټولنې جوړول دي. تحصیلي بنسټونه علم او تخصص برابروي او رسنۍ دا علم د عملی کار، تجربه او خدمت په ډګر بدلوي. د دې هوکړلیک لارې به انشاءالله زموږ همکاري په ځانګړي ډول د کاري فرصتونو په برخه کې ځانګړې عملي پایلې ولري، لکه د محصلینو او تازه فارغانو لپاره به د منظمې کارآموزۍ یا انټرنشیپ پروګرامونه پیل شي، څو له زده کړې سره سم عملي تجربه هم ترلاسه کړي. د وړ او ژمن ځوانانو لپاره به د دایمي او موقتي کاري فرصتونو رامنځته کول وي او همداراز د مسلکي مهارتونو، رسنیزو اخلاقو او کاري نظم په برخه کې به ځانګړې روزنه ورکول شي او د کار په چاپیریال کې به د امانت، صداقت او د حلال رزق ارزښتونه ژوندي وساتل شي. د قرآن، سنت او صحیح اسلامي فکر غږ به تر ولس پورې ورسیږي او رسنۍ د اصلاح، عامه پوهاوي، دعوت او خیر وسیله وګرځي، نه د فتنې او بېلارۍ وسیله. همداراز اسلام مبارک دین هم نه یوازې د علم توصیه کوي، بلکې د علم پر بنسټ د کار او زیار او ځان بسیاینې لار هم موږ ته راښیي. نو زموږ موخه دا ده چې ځوان نسل داسې وروزو چې اسلامي فکر او علم ولري، مهارت ولري، کار وکړي او د خپلې ټولنې لپاره ګټور واوسي. یعنې د ټولنې د پرمختګ وزر واوسي، نه دا چې د ځوانان د ټولنې د اوږو بار شي. موږ غواړو رسنۍ د کار پیدا کولو، استعداد پیژندلو او وړتیاو د ملاتړ وسیله وګرځي. همداراز موږ د یوې رسنیزې شبکې په توګه په بشپړ اخلاص ژمن یو چې دا هوکړلیک به په عملي اقداماتو بدل کړو او د ځوانانو ترڅنګ به درېږو او د تحصیلي بنسټونو سره به په ګډه د کار، روزنې او خدمت دروازې پرانیزو. او همدارنګه به زموږ هڅه دا وي چې د امید رسنیزې شبکې هره خپرونه او نشراتي مواد د ولسونو لپاره ارزښتناکه او د دوی په ژوند کې مهم اغیز ولري. بیا هم په پای کې له ټولو درنو مشرانو، د تحصیلي بنسټونو له مسؤلینو او قدرمنو میلمنو څخه مننه کوو. الله تعالی دې دا همکاري د خیر، برکت، دوام او قبولیت سبب وګرځوي او زموږ نیتونه دې الله تعالی خالص د خپل دین، خپل ولس او خپل راتلونکي د خدمت لپاره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. توجه مو ونه